چې زما او ستا خپل ښایست نه د سوات ښایسته دی ما په دې خوله کې درې غاښه دي زه د هسپتالونو سارجن یم چې امریکا مې فیصله کړه په یوازې روس مې فیصله کو دا ریل ګاډي چې زه په دې ځنګلو کې ودروم زه یم شابئ کار کوئ 70,000 550 ډزې زه یې په دقه کور کې وویشتم او په هغې کې پروت یم د بري پوج سربراهان هم زه جوړوم نواز شریف صاحب کاغذات ماله راغلي ما یې راشي ماله امتحان راکړه چې امتحان یې راکړو ما یې د وزیر اعظم دا امتحان دی ډېر کم دی وی ما خو دغه تعلیم کړلی ما یې تعلیم پسې نور وکړه په برسوات مې زندګي دا د الله دا بندګي دا وی په برسوات مې زندګي دا د الله دا بندګي دا کمانډر صدر بے وسا وس پخوا کې چاندی دا په برسوات مې زندګي دا د الله دا بندګي دا د جوماتونو مدرسو له پولیسو له د پوځیانو له د چیک پوسټونو له د ټریفک والو له د سرکیانو له زما د کوره تنخوا دي بیګا ما نیمه ډوډۍ او نیم پلیټ چولې 40 روپۍ ورکړې او هغه ما په ټیبل پرېښودې او دا خلک وایي موږ تا وژنو تا د پاکستان جنډه لګوله موږ تا ته وراچو ما یې تیله باندې راچوئ د بخونکي او مهربان خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیبالله همدرد او تاسو ګورئ پروګرام درانه فکرونه درنو کتونکو دغه پروګرام درانه فکرونه چې تاسو ډېر زیات د دغې کمې ویډیوز دي هغه تاسو ډېرې خوښې کړي او په هغې باندې تاسو موږ ته ډېر درانه او ښایسته ښایسته کمنټس کلي نو د هغه ټولو ملګرو د پروګرام په پیل کې مننه کوم چې دغه پروګرام کې زموږ سره ملتیا کړې او موږ سره ښایسته ښایسته خپل کمنټس او خپل غږ شریک کړی درنو کتونکو نن د سره په دغه پروګرام درانه فکرونو کې د یو ملګري سره ملاقات کوم ملګري تاج محمد صاحب سره چې د خریډۍ سیمې سره اړه لري په مټه کې اکثر په نظر راځي او نن ډېر په موډ کې ناسو نو موږ ته اجازت خصوصي واخیستو دغه پروګرام دپاره د دوی سره به خبرې اترې کوو او د دوی سره ستاسو ملاقات کوو د دوی د ژوند تجربې هم ستاسو سره شریکو او هیله لرم چې تاسو به ترې ډېر خوند واخلئ نو راځئ ورځو تاج محمد صاحب لره ټول ناول د هغه سره خبرې اترې کوو جي تاج محمد صاحب تاسو ته په خپل پروګرام درانه فکرونو کې هرکلی او په خیر رالی وایم جي خدای پاک مو وبخه خدای پاک مو وبخه صبر راته چې ژوند جواک څنګه تېرېږي الحمدلله ایروا د خریړې په راج کاندي درې غاښونه درته پرېږدي نور د نه وباسي پوه شوې چې د ملک د صدر نه غاښونه وباسي زما په دې خوله کې درې غاښه دي زه د هسپتالونو سارجن یم د ډاکټرانو ډایرکټر جرنل یم تره هسې په جذباتو کې راځو که نه زما په خوله کې څوک اوس ما نیمه ډوډۍ خوړه نو خوله مې چې دی نو څادر ته نیولې وه دیو په 10 روپۍ کونه یې ښځې ورکوي او د ملک د صدر غاښونه وباسي دا غاښونه خو د هر چا حق دی که نه دی نه نو غاښونه خو یاره داسې ښکلې مزېدار چاینا غاښونه لږي مسلمانه چې دا مزې به کوي لږي به خو موږ خو بیا ډوډۍ نه شو خوړی که نه چې یو ټایم ډوډۍ سړي ته راوړي وي دا په لاسواله زما مور وایي چې غاښ دې وباسي خپل نو بیا دې ډوډۍ خوري نه نو څه به راته وایي چې سوات چې دی سوات د دنیا خلک سوات ډېر خوښوي سوات یو ښایسته ځای دی او موږ پکې اوسېږو نو ته د سوات د ښایست حوالې سره به څه وایې خیال دی نه دی چې زما او ستا خپل ښایست نه دی د سوات ښایسته دی که بد وایم څه وایې چې اول د ځان ښایست اول د ځان ښایست پکار دی پوه شوې که نه ژوند دې څنګه تېر شو څه به راته وایې د کم وخت نه څنګه تېر شو د ړوکوالي نه یو څه وړوکې غوندې وضاحت داسې تېر شو که نه داسې تېر شو چې امریکا مې فیصله کړه په یوازې روس مې فیصله کو دا ریل ګاډي چې زه په دې ځنګلو کې ودروم زه یم شابئ کار کوئ حق درله در کوم کار کوئ او که نه کوئ والله که رانه بل وطن ته لاړ شئ اوس خو کمزوري شو که نه چېرته په جاز کې دې سفر کړی که نه په جاز کې اوس زما پي آی اف هغه څه نام یې ده قلاګۍ ناخوا ولاړلی یوه اپسوله مې په دې زږې په دې قلاګۍ په دې بره سر باندې ده اوس به یا دې کشمیر دلې پرېښودي یا به نه ښه بله اپسوله مې په هغه بینۍ بابا ناخوا وای دا جاز موږ له راکه دا به موږ له راکې
که دې را نه کړو نو مړ به دې کړم ما ته پرزه وویستم زه ته اوس چلوه نو څه به راته وایې یاره د لاس ته ماشاءالله او د غاړې ته دا مختلف څیزونه چې دي د دې به راته څه وایې تاسو ته به غزل ووایم غزل به راته په دې پسې ووایې ښه دې خلکو ته وایم اوس خو هسې یادګیره نه ده اوس خو زه ځان له چا نه نشم خلاصولی زما 11 دړۍ غوښه په راجکانو واغسته وی لکه لوښي کېدوئ یوه لپه غوښه ورکوي او 70,000 550 ډزې زه په دقه کور کې وویشتم او په هغې کې پروت یم پوه شوې دومره ډزې دا په دې حالاتو کې په دې حالاتو کې 70,000 550 او دا 550 وړوکی راغی غېږ کې چوس کا تماچه والا ورکه دا واخله وړوکی تماچه امي څوک ولي دی په ده ډز کوه هغه وایي زه خو نشم ډز کولی بوټ مې درته ووه هغه چې تماچه راولي سینه ورته زما نیغوي زما نه خو مسلمانان ټول تښتېدلي دي پوه شوې زه خو د 144 د فوج د بري فوج سربراهان هم زه جوړوم که نه دا نواز شریف صاحب کاغذات ماله راغلي ما یې راشي ماله امتحان راکړه چې امتحان یې راکړو ما د وزیر اعظم دا امتحان دی ډېر کم دی وی ما خو دغه تعلیم کړلی ما تعلیم پسې نور وکړه اوس لاړ شه دا تعلیم دی په پنجاب کې وزیر اعلی پوسټ باندې به دې ولګوي خو چې وزیر اعظم جوړېږي نو د هغې دپاره د ډېر د دې تعلیم ضرورت دی نه دوی خو ماله مازغه خراب ډګري کمزورې اوس که نه نو ستاسو مشرانو دوا ده ستاسو بچي که نه که دلته یو که په بل وطن کې یو که په بل وطن کې یو خو دې خلکو اوس د هغه ځای نه را په مخ کې کړی چې لکه ته ورته اوس ووایې چې دا زه څنګه ښکلی ماله داسې مخ جوړ کړه پیسې واخله نو دوی به دې په خپل طرز جوړوي نو 3 میاشتې پس او هفته پس او بیا به شکل بدلی نه چې بیا شکل بدلی نو دوی به دې هغه شان نه جوړوي او اخر زمونږ هغه غوښه لاړه کمه شوه یو تول غوښه پاتې شوه یو دغه لاجبر پراچه وې وړه او یو یې په ما وتپله اوس یې لږه لږه کټ کوي او وړي استعمالوي نه زمونږ کتونکو ته شعرونه وایې که نه یاره او به وایم شعر به ورته ووایم ښه او خلک وایي په برسوات میں زندگی دا دا اللہ دا بندگی دا وہی په برسوات میں زندگی دا دا اللہ دا بندگی دا کمانڈر صدر بے وسا وس پخوا کے چاندی دا په برسوات میں زندگی دا دا اللہ دا بندگی دا وہی په برسوات میں زندگی دا دا اللہ دا بندگی دا کمانڈر صدر بے وسا وس پخوا کے میں چاندی دا په برسوات میں زندگی دا دا اللہ دا بندگی دا ستړی ډېر په منزلونو په اشنا پسې اشنا شم ستړی ډېر په منزلونو په اشنا پسې اشنا شم بادشاہی میں پا دنیا کے د بلوچم د سندھی دا بادشاہی میں پا دنیا کے د بلوچم د سندھی دا کمانڈر صدر بے وسا وس پخوا کے چاندی دا په برسوات میں زندگی دا دا اللہ دا بندگی دا وہی په برسوات میں زندگی دا دا اللہ دا بندگی دا چرته لاړ شم اشنا پسې پر یاد کولی نشم چرته لاړ شم اشنا پسې پر یاد کولی نشم
جوړ شوې په دنیا کې راته هر ځای ګندګي ده جوړ شوې په دنیا کې راته هر ځای ګندګي ده کمانډر صدر بے وسا وس پخوا کې چاندی دا وای په برسوات میں زندگی دا د الله دا بندگی دا وای په برسوات میں زندگی دا د الله دا بندگی دا مسافر د تورو غرونو ہے اشنا یم راغلی وای مسافر د تورو غرونو ہے اشنا یم راغلی په دنیا باندې ګرځېږم زما هم درندګي ده په دنیا باندې ګرځېږم زما هم درندګي ده کمانډر صدر بے وسا وس پخوا کې چاندی ده په برسوات میں زندگی ده د الله دا بندګي ده واه واه دا راته وایي دا شاعري د کلي نه کې او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي زه خو بس وروره چې ما خو تا ته ووایې چې زه ښه میداني صدر یم زه ملا یم او بیا د دې ملک ایسي سوات یم او صدر یم دا جوماتونو مدرسو له او پولیسو له د پوځیانو له د چیک پوسټونو له د ټریفک والو له او د سرکیانو له زما د کوره تنخوا دي که نه نه زه هم که ما ته بېلمازه سړی په جومات کې ودرې چې کونه ورکوي نو داسې وخت به راشي چې جامې به بیا په لاره تښتېدلي دا راته ووایه چې په دې سوات کې خو درې څلور موسمه دي ستا کوم موسم ډېر خوښ یاره ما خو چې زما ستا غاښونه پورېږي دغه ښکلی غاښونه غم د ډېر زیات دی یاره د دې غم دله پکار دی بېګا ما نیمه ډوډۍ او نیم پلیټ چولې 40 روپۍ ورکړې او هغه ما په ټیبل پرېښودې خو چې یو سړی ښځې چلی په خپله ما ویسي هغه نه به څه جوړی هغه نه به څه ګیله په هغه کې بیا کونیانو کې غیرت نه راځي بلا وجه نقصان در رسوي بلا وجه به درته نقصان در رسوي دا خلک وایي په دې ملک کې ډېره ګراني راغله ته په دې حوالې سره څه وایې ما خو په ګرانۍ کې سبزي منډایي ته راغلی یم وروره هغه ځای نه راوړئ وایي زموږ پسې تیل لګي زموږ پسې لاره لګي زه ما ګزاره کوئ لږه د خلکو سره که نه زه خو تاسو له بجلي ماسې در کوم ټلیفون ماسې در کوم بل ملک ته سفر هم تاسو لاسې در کوم که نه ارزاني راولئ چې دا خلک خو خوشحاله یي که نه او دا خلک وایي موږ تا وجنو تا د پاکستان جنډه لګوله موږ تا ته وراچو ما تیل را باندې راچوئ نن د پاکستان جنډه چې وایي د چا سره تاسو چېرته وجلی شئ خو زه خو خراب کړم که نه زه خو چې دی نو د 4 صوبو له ما امدادونه راوړه په سکر چک پوسټ نه خو دې وخوا نشي راتلی پوه شوې ما د پښتنو ته دومره سخت دغه کړی دی ګورې دا خو رجوري خان دی بس ورسره ته یې راکړه خانه چې مشین وګرځو دی د سکر د چک پوسټ نه خوا راواوړي چې په 10,000 مشینانو دا کنداغونه ماتوم که نه که بد وایم ډېره مهرباني چې موږ له دې وخت راکړو موږ سره دې خبرې وکړې ښه جی درنو کتونکو دغه پروګرام چې نن زموږ سره تاج محمد صاحب چې دی هغه تاسو سره خبرې وکړې د خپل زړه تر ډېره حده بړاس هم ویستو او د لټون نیوز درنو کتونکو سره شاعري هم شریکه کړه هم د دې سره د پروګرام وخت خپل پای ته رسي خپل کوربه حبیبالله همدرد او پروګرام منیجر رحیم یوسفزي ته ورکوي اجازت د عملتیا مو مننه کوم د لوی الله په امان